بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د میوو نومونه په انګلیسي کې زده کوم. یعنی څومره میوې چې موږ او تاسو اینو موږ خورو، نو هغې نومونه به زه تاسو ته په انګلیسي کې زده کوم. خو کلاس خامخا تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنی موږ سره سره د اپل. اپل څه ته وایي؟ دا وایي سیب ته. یعنی په پښتو کې دې ته موږ مڼه هم وایي. بنانا. بنانا څه ته وایي؟ کیلا. بنانا کیلا. اورنج نارنج. اورنج چې کوم دی دا موږ نارنج ته وایي. مینګو آم. مینګو آم. ګریپ انګور. ګریپ انګور. پاینیپل اناناس. پاینیپل چې کوم دی دا موږ سره یو داسې دغه زیړ شانته دا به تاسو مطلب خوړلی هم وي او دا چې کوم دی مطلب زیړ شانته یې بس دغه رنګ پاینیپل اناناس. پپایا پپیتا. پپیتا چې کومه دی دا تاسو خوړلې ده که نه دا ما خوړلې نه ده، نو دې باره کې ما څه دومره معلومات نشته. پومیګرینیټ انار. پومیګرینیټ انار. یعنی دا تاسو خپل کور ماشومانو سره شیر کوئ، نو هغو که دا ټکي د اوس نه زده کړه نو بیا به هغو ته انشاءالله هېڅ قسمه مسله نه وي. واټرملن هندواڼه. واټرملن هندواڼه. ملن خټکی. یعنی خټکی چې کومه دی دا د خربوزې نه ورکوټی او دې ته موږ په انګلیش کې ملن ویلی شو، او هندوانې ته موږ څه ویلی شو؟ هغې ته موږ واټر ملن ویلی شو. ځکه واټر ملن دې ته ولې ویلی شي؟ ځکه چې په دې کې ډېرې زیاتې اوبه وي، نو دې د وجې نه دې ته موږ واټر ملن ویلی شو. لیمن لیمو. یعنی کم ده چې موږ نیمبو هم وایي، یعنی دې ته په انګلیش کې ویل شي لیمن. یعنی د دې شربت یې هم تاسو څښلي. یعنی تاسو که چېرته یو ځای ته لاړ شئ او تاسو ورته وایئ چې موږ له د نیمبو شربت راکړه، نو ته ورته وایې چې لیمن شربت راکړه ماته. پیر. پیر څه ته ویل شي؟ یعنی دا موږ ناک ته وایي. یعنی دې ته په پښتو کې تاسو نشپاتی هم ویلی شئ. پیر ته موږ څه ویل شو؟ نشپاتی. پیچ شفتالو. پیچ شفتالو. پلم الوبالو. یعنی پلم چې کومه دی دا موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ الوچۍ ته ویل شو. دې ته موږ الوبالو هم ویلی شو او دې ته موږ الوچۍ هم ویلی شو. که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې پلم څه ته وایي، تاسو ورته ویلی شئ الوبالو یا الوچۍ. اپریکاټ. یعنی اپریکاټ څه ته وایي؟ موږ مطلب زرد الو. یعنی اپریکاټ ته موږ په پښتو کې خرمانۍ هم ویلی شو. یعنی څوک ورته خوبانۍ هم وایي، خرمانۍ هم ورته وایي، او دې ته موږ زرد الو هم ویلی شو. اپریکاټ. چیري. چیري چې کومه دی دا موږ شادانې ته وایي. یعنې دې ته موږ په پښتو کې هم چیري وایي. یعنې دا یو سره شان دی د سټرابري په رنګ او دې ته موږ په انګلیش کې چیري وایي، په پښتو کې دې ته موږ شادانه هم ویلی شو او چیري هم ورته ویلی شئ. پیج انجیر. یعنی پیج چې کومه دی دې ته موږ انجیر وایي. یعنی موږ ورته انځر هم ویلی شو. تاسو خو به انځر لیدلی که نه؟ د هغې چې کوم هغه وړې وړې تورې دانې کړي دې ته موږ پیج ویلی شو. ګواوا امرود. ګواوا امرود. یعنی امرود ته په انګلیش کې ویلی شي ګواوا. کیوي. کیوي. کیوي چې کومه دی دا موږ سره یو داسې فروټ ده چې دا ما نه لیدلی دی نه مې خوړلی دی، نو دې د وجې نه مطلب داسې زه تاسو دې باره کې څه نشم ویلی، خو دې ته موږ کیوي په انګلیش کې هم وایي، په پښتو کې هم ورته موږ کیوي وایي. لیچي. لیچي چې کومه دی دا موږ سره یو داسې دغه دې ته موږ په پښتو کې هم لیچي ویلی شو. یعنې دا چې کومه داسې خړ شانتې او دې د پاسه یو پوټکی، نو دې ته موږ په انګلیش کې لیچي ویلی شو. د دې شربت به هم تاسو څښلی. کوکونټ ناریل. کوکونټ څه ته ویلی شي؟ دې ته موږ په پښتو کې کوپرا هم ویلی شو او دې ته ناریل هم ویلی شي. اوکیډو. اوکیډو ته موږ په پښتو کې موکید ویلی شو. یعنې دا موږ سره څه دا کو تاسو لیدلي دا د نشپاتۍ په رنګ یو فروټي شین شانتی او مطلب نشپاتۍ په رنګ مکمل شکل ارنګه ای، خو دا د هغې نه بدلي. سټرابري. سټرابري چې کومه دی دا خو به تاسو لیدلي، دا خو په پاکستان کې هم ډېر دي، افغانستان کې هم ډېرې دي. ته موږ په پښتو کې هم سټرابري ویلی شو. یعنې د دې پښتو کې نوم خو موږ له ماله نه راځي، که تاسو له درځي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې خامخا ماته ووایي. رسبري. رسبري چې کومه دی دا موږ تمباکو ته ویلی شو. بلو بیری. بلو بیری چې کومه دی دا مطلب دا یو شنې شانته بیری، دا تاسو انګلیش کې هغې ته موږ په پښتو کې ویلی شو. دې ته موږ په پښتو کې بیری وایي. سمپل تاسو دا زده کوئ او په انګلیش کې دې ته موږ څه ویلی شو؟ بلو بیری. بلو بیری. بلیک بیری. بلیک بیری چې کومه دی تورې بیری. یعنی تورې بیری چې تاسو خو به لیدلي که نه، دې ته موږ په انګلیش کې بلیک بیری ویلی شو. کرینبری.
کرینبری چې کومه دی دا که تاسو پیژنئ ما ته خو بالکل پته نشته ځکه تاسو ته ما په کلاس سټارټ کې ویلي چې دې کې ډېر داسې ټکي دي چې هغه ما بالکل مطلب په انګلیش کې خو ما په ډکشنرۍ کې هم د دې مینینګ وکړه خو بهرحال هغه هم ما ته همدغه رنګې مینینګ راکړه نو دې د وجې نه مطلب داسې پروت دی چې مال هم نوم نه راځي تاسو له مې بي نه درځي ځینې کسان له کیدای شي ورځي نو ما ته په کمنټ سیکشن کې خامخا کمنټ کوئ پیشن فروټ یعنی پشپپي میوه سټار فروټ چې کومه ده دا موږ سره یو داسې میوه چې مطلب دا د ستوري پرنګي یعنی د ستوري پرنګي زیړی نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو سټار فروټ یعنی دې ته موږ په پښتو کې سټار میوه وایي جیک فروټ چې کومه ده دا هم زه نه پیژنم که دا هم تاسو پیژنئ نو بالکل ما سره په دې کلاس کې تاسو هیلپ ډیر ضروری دی ملبري چې څه ته ویلی شي دا موږ توت ته ویلی شو یعنی توتان خو به تاسو لیدلي دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو ملبري یعنی تور توتان چې کومي څه توري څه شنی دا چې کله توت وکړي په سپرلي موسم کې یا ګرمۍ کې نو دغه ټیم کې چې کومه دی مطلب دا توتان کوي دې ته موږ په انګلیش کې ملبري ویلی شو اولیف څه ته ویل شي دا زیتون ته وي یعنی زیتون خو به تاسو پیژنئ دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو اولیف ډیټ خرما چې کومه ده دې ته موږ په پښتو کې خرما هم ویل شو او دې ته موږ کجوره هم ویل شو یعنی تاسو چې کومې کجوري توري دې ته موږ په انګلیش کې ډیټ هم ویل شو خرما هم ورته ویل شو بل موږ سره آلمونډ څه ته ویل شي دا موږ بادام ته وایي یعنی بادام خو به تاسو پیژنئ کوم چې په کلکه سرمنه کې بند یو مطلب دا تاسو خورئ دا د دماغ لپاره ډیر زیات ضروري دی که ستاسو دماغ کمزوري نو تاسو بادام خورئ والنټ چهارمغز یعنی یا غوز یا چهارمغز والنټ ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو ما کوشش کولو چې ستاسو ته څومره د فروټو نومونه په انګلیسي کې زده کړم نو هغه ما کوشش وکړو چې تاسو زده کړم او کوم ټکي چې ما تاسو ته د دې مینینګ ونه کړه خو چېرته تاسو له په یو کس له هم دا درځي نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې خامخا ووایئ یعنی علم چې کومه دی دا سمندر دی ضروري نه ده چې ما له هر څیز راځي بیا ما په ډکشنرۍ کې هم دا څیزونه وکړه خو بهرحال ما ته په ډکشنرۍ کې هم داسې خاص میلاو نه شو نو بهرحال ستاسو به دا ډیره مننه که تاسو ما ته دا په کمنټ سیکشن کې ویلي نو ستاسو به ډیره مننه ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر یاد ساتئ چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ الله په امان